او دغه کاکړي فرمایش کوونکي دي دلاور خان نویچه او محمد رسول امکار دغه کاکړي فرمایش دي کور نستا مسافر دی الله زما ارمان دیر وی دلاور دی دلاور خاناوی چی وی الله جبش کولی وی زوانی دلاور خان شایسته وای الله په ځوانانو وای کیس کارا پورته راس مسافر الله زما ګرانا وای دلاور ارمان کریبانا الا ارمان وی دلاور خانا گران د مسافر وی و د جدائی وی سپیتر وی ورکل رازی وی وطول ناوی چانی و یادوی هر ځای ځواني وي و دلاور ډېر وي خراباتي پر ارمان دي صدا زړه وي و پتا شایسته وي ټولنه ځوانانو سر دی الله شایسته ځوان وي مو دلاور دی د ناوی دلاور خانه الله ستا ښکاره وي هر ځای میړانه یاری سر ازدم وی دلاور زکانا وی هیروم وی بیخی دیر محبت دی اللہ دلاور خان وی ناوی چی دی
میدان دلاور زړور الله کور تراسا وای مسافر مسافر د هندوستان وای و ارمان می ډیر دی دلاور خان اوسیدونکی د ناوې وي وګران دلاور وای چیرې استی نسم لزړګي وي و د دلاور وي ښکلې ځواني محمد رسول یہ گرانا اللہ مسافر وی دلاور خانہ رشد بس مسافر وی مگران دلاور وی ناوی چی کامم پتا شایسته وی وګران دلاور وی همیشه هندوستان ته پسې ځمه وګران دلاور وي به ووینمه د رسول همکار زړګی وي و دا دلاور وي ښایسته زلمی د خندا ورځې سوې تېرې الله اوس ګیلې وي د جانان ډېرې مسافر د هندوستان وي ونه هېروم وي دلاور خان اسماعیل کربا